محترم کتونکو السلام علیکم. د رزل ټي وي طرف نه پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. سبحان الله پر هر داس میله موږ سره موجود دی. پر هر څه به داسې سنوي برابر شوی یو غزل جی ارشاد وی د مینی په منبر باندې اعلان کوم جی د مینی په منبر باندې اعلان کوم جی شپه تیر د نفرت شول اذان کوم جی ډیر ښه هر څوک دی مادي دور کې د ځان په غم کې اوسي او زها غسلا فکر د جهان کوم جی ډیر ښه د ژوند په معنا پوه يم اشک یم ناسها د مینی سفرګر یم گزاران کوم جی ډیر ښه بلها زمانه تیر شو بلها خولي پیدا شو لاها غسی اغي پس خفغان کوم جی ډیر ښه شعر بیا وای بلها زمانه تیر شو بلها خولي پیدا شو لاها غسی اغي پس خفغان کوم جی او پما کې خود مینی یو حساسه پنکار اوسي پما کې خود مینی یو حساسه پنکار اوسي چې ټنګ د رباب اورم یا قربان کوم جی ډیر ښه ډیر ترسو پورې سامي په وجود ترسو پورې چې سامي د وجود په کور کې اوسي ترسو پورې چې سامي د وجود په کور کې اوسي تر هغه پورې ورد بد جانان کوم جی او پر هر د زړګي آینه پاک شي ګنا نه پر هر د زړګي آینه پاک شي ګنا نه او پر هر چې د اوخ کو په باران کوم جی د بل غزل سو شعرونه دي چې دا چې سترګو کې مې نم د محترمه دا چې سترګو کې مې نم د محترمه دا مې زړه کې جوړ ماتم د محترمه مونږ به ژوند کې رڼا څنګه راولوایا زمونږ زړونو کې تور تم د محترمه مونږ به ژوند کې رڼا څنګه راولوایا زمونږ زړونو کې تور تم د محترمه گاونډي د مری د لوګي ته زی حجله گاونډي د مری د لوګي ته زی حجله خوخ د ډیر جوړي حرام د محترمه الا زړه لري او مینه پکې نشته هلا زړه لري او مینه پکې نشته هلا دا څنګه بنی آدم د محترمه چې تذلیل پکې د عشق او عاشق کیږي دا د کوم خلکو چم د محترمه چې تذلیل پکې د عشق او عاشق کیږي دا د کوم خلکو چم د محترمه او قصیدې پرستا د حسن لیکل غواړم قصیدې پرستا د حسن لیکل غواړم یا راغسته می قلم د محترمه او ته د داسې ناپایا حسن مالکی تو د داسې ناپایا حسن مالکی چې زما عشق په کم د محترمه او مدام کړی د هر چا احترام دی مدام کړی د هر چا احترام دی پر هر ځکه محترم دی محترم مننه جوړ ډیر زیات مننه دا او سبحان الله پر هر چې پروګرام ادبزار کې موږ سره ملمو تاسو ډیر زیات مننه او شکریا.